کونړ په وروستیو زلزلو کې سخت زیانمن شوی، زرګونه کسان پکې شهیدان او ټپیان شول. نورګل، څوکۍ، چپه دره، ماڼوګي او وټپور ولسوالیو خلکو درانه مالي او ځاني زیانونه ولیدل. خو تر ټولو ډیر زیان د نورګل ولسوالۍ د مزار درې، مسود، ودیر، غازي آباد، سهیل تنګې، شماش، ارید، ماماګل، شولت او کوچیانو خوړ کلیو باندې د دروند غم سیوری خپور شو. د سهیل تنګي د لر سر څخه د بر سهیل پورې سوونه انسانان د خاورو لاندې شول. ډیرو مورګانو د خپلو بچیانو پر جسدونو چیغې وکړې او ډیر پلاران په ملا مات او د ژوند له چاره ووتل. په دغه دره کې د زلزلو هغه هوازونه چې په واقعي ډول د انسان زړه له سینې راباسي. په دغه سیمه کې دومره درد چې هیڅ انسان پکې ځان نشي قابو کولی. دغه سپین ږیره په لره پښتونخوا کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي چې په دغه مرګونې زلزله کې د ورور ټوله کورنۍ له منځه تللې او اوس د ورور کنډواله کور ته د سترګو اوښکې تویوي. همداسې خفه لاړم. دغه دردوي د د زړه چیغه د ړنګ شوو کورونو تر خاورو هم پورته شوې، هغه ځکه چې د ورور خفګانې سترګو ته درېږي. دره کې حالات داسې دي چې ټول د قیامت ورځ ده، یو بل سره مړي نشو ښخولی. هر یو ته 10 مړي، 15 مړي، 20 مړي، دې بانډه کې 25 مړي شوي. دا دونه سامانونه پاتې شولو، د غاړې جامې، دا د کاله خوراک برتنې، دا مې سار مې پې پام وکړ، بیا مې ډوډۍ مو نه خوړله. دغه کورنۍ هم په زلزله کې ټوله تباه شوې. د ژوند کولو څرک پکې ورک دی. یوازې یوه چرګ او څو کوچني بچي بېوسه ژوند ته پاتې دي چې د ولږې او تندې درناک اواز د هر انسان وجدان لړزوي. د دې کورنۍ په کنډوالو اوس د سکوت یو داسې غږ خپور دی چې یوازې د یتیمانو د ژړا چیغې ماتولی شي. زړه مې بیخي دغه برداشت نه لري چې دغه زیات کړم، تاسې سره خبرې وکړم. بس دغسې یو بد حالاتو د قیامت علامونه یو غټ علامه وه. په دغه مرګونې زلزله کې نه یوازې د دې سړي د لاس خوارۍ له منځه ولاړې، بلکې د ده د ماشومانو د مینې ډکې بېغمه خنداګانې هم د خاورو لاندې شوې. په درېیمه ورځ باندې نازک زما ورېره چې سړی دا بارې پرته دی نو وغله دونه مړي څخه حساب شوي د عوام سره د حکومت سره د خدای ښه وکړي چې رسېدلي او دا زموږ مړي ښخ کړي. که نه وی دی به مونږ ته خوشحاله وی، مونږ ته به خاورې شوی وی، خو موږ سره د نور کومک وکړي. په سهیل تنګي کې خلک د خپلو ړنګ شوو کورونو له کنډوالو د پاتې شوي شیانو رایستلو ته اړ دي. دوی اوس هم د مرستې په تمه دي، خو لا هم د بېوسۍ او انتظار اوږدې شېبې شمېري. پوټیز مو خراب دي، خیمې به کوزې ورکړي، دومره جهاز راغی، په خدای خلک به سهار مریجې پخې کړي نه دغه نه چې هغه دغه خو لرې و که نه چې شیخونه را رسېږي. دا چرګان راپسې وو، دا سپي راپسې وو چې الله څه چاره وکړو. امر به د الله زموږ توبه. د مرستو د ویش کې مسؤل ابراهیم بیاخیل وایي د دوی د مرستو لړۍ روانه ده او ډاډ ورکوي چې هیڅ یوه اغېزمنه شوې کورنۍ به له مرستې بې برخې پاتې نه شي. هغه کورنۍ موږ سره ټول اوس لیست کړي دي، موږ خپل کسان چې لېږلي دي، د شهیدانو لیستونه هم ځان ته راخیستي دي، زخمیان هم ځان ته راخیستي دي، د متضررو خلکو ځان ته راخیستي دي. دا ټول لیستونه موږ سره شته. موږ په نوبت باندې هرې درې هر کلي ته خپل مواد رسوو. هغې خلک ته لا نه دي رسېدلي. په دې سهیل تنګي باندې اوس موسات هم لا نه ده ورته شروع کړی، خو اولیا کومکونه ورته سوي دي، نغدي مرستې ټولو ته رسېدلي دي. د سیمې د خلکو په وینا د زلزلې مرکز په سهیل تنګي کې موقعیت درلود. د دوی په ویرونکو اټکلونو کې څه د پاسه 200 کسان شهیدان شوي، زرګونه ټپیان شوي، 2000 اهلي حیوانات له منځه تللي او شاوخوا 600 کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د سیمې ټول ژوند په څو شیبو کې نړېدلی او اوس خلک د مرستو د انتظار ترمنځ په درناکو شیبو کې ژوند کوي.